موږ هم چې دلته په دې اداره کې د خدمت په سلسله کې راغلي یو 4 کاله شاوخوا کېږي. د هر پوهنتون سره مو لیدنه ده، د هر استاد سره مو ملاقات دی، په علمي مجالسو کې د علمي شوراو کې شراکت دی، د لابراتوارونو سره لیدنه ده، د محصل غږ اورېدل دي. دا نظام مو ښه سره څېړلی دی، کتلی مو دي. خپله پالیسي مو دا جوړه ده، په هر مجلس کې مو ورته ویلي دي چې زموږ چې کومې نیمګړتیاوې په دې تحصیلي نظام کې د تېر وخته راپاته نیمګړتیاوې لیدلي دي. کوشش مو دا دی چې هغه نیمګړتیاوې جبیره شي. نور به زموږ محصل، زموږ استاد یوازې د صنف پورې محدود نه وي. که 50% یې، که 80% نظري درس او 40-50% باید محصل د عمل میدان وویني. دا اوسنۍ لنډو ورځو کې چې زموږ سفرونه دا د پکتیا ځون ته وه، په یو پوهنتون کې مې ورته وویله چې تاسې په خیمه کې درس ووایاست، ستاسې دیوالونه جینۍ رنګ شوي، ستاسې سړکونه جینۍ جوړ، خو د محصل لابراتوار چې دی هغه غني کړي. په دې باندې نه خفه کېږم چې ته په خیمه کې درس وایې، خو په دې خفه کېږم چې اتاق چې ښه جوړي او محصل د خپل عملي زده کړو دپاره هېڅ لابراتوار نه لري. که څه غوښتنه لري هغه د لابراتوار په برخه کې وغواړي. د ټول نظام د ادارو سره تفاهمات کړي دي. د ټولو اداراتو، د ټولو قدرمنو وزارتونو دروازې ستاسې پر مخ باندې خلاصې دي. که د معاجنو وزارت ته ورځئ، که د زراعت وزارت ته ورځئ، که د ابوبرق وزارت ته ورځئ، کوم ځای چې تاسې غواړئ چې هلته خپل عملیات ترسره کړئ، دروازه پر تاسې باندې خلاصه ده. نو هوډو اراده مو دا ده چې هم قدرمن استاد او هم قدرمن محصل دا د نظري درس د میدان نه عملي میدان ته راشي. او موږ چې تر اوسه پورې کومه نیمګړتیا او خلا لیدلې ده، هغه یوه خلا په دا تدریسي نظام کې هغه دا ده چې تر اوسه پورې استاد د صنف پورې محدود پاتې شوی دی. اوس مو استاد محترم ته هم زمینه برابره کړې ده. دا مو تکل دی چې استاد مو راوځي. مخکې دلته یاداوري وسوه، د هلمند پوهنتون یاد شو، بدخشان پوهنتون یاد شو، هلته پروژې یادې شولې چې هغه نقشه او ډیزاین د هغه ډېرو غټو پروژو 220 میلیونه، 180 میلیونه د دې نقشه او ډیزاین مو د پولیتخنیک پوهنتون په استادانو باندې هسې نه چې دوی پکې صحیح مو هغه ملګري خو ویل چې دوی څه هم پکې درلودي، نه ټوله پروژه مو دوی ته حواله شوې ده. نو دا د قدرمن استاد هغه عملي میدان دی. موږ به په عمل کې ثابته شي چې موږ دا وړتیا لرو چې دا کار په خپله وکړو. د دې ضرورت نشته چې دلته خارجي انجینران راغوښتل کېږي او یا په نورو شرکتو باندې دا کار کېږي. په خپله په تحصیلي نظام کې دا وړتیا ده چې دا شارې مخته یوسي. زموږ دغه تعهد دی چې استاد ته هم د باندې زمینه برابره شي، محصل ته هم د باندې زمینه برابره شي. همداسې په دې نصابونو کې یوازینی مشکل همدا دی چې ډېر زاړه مواد دي، هغه تدریسیږي چې بازاري کار نه لري، د محصل هغه ژوند ضایع کېږي. هغه 4 کلن 7 کلن مزل بیا وروسته چې فارغ شي هېڅ داسې یو مرجع نه لري چې هلته دی کار وکړي. نو په دې اساس باندې موږ استادانو محترمینو ته ویلي دي چې ستاسې د تحقیق لار خو نه ده بنده. داسې خو داسې نه یاست لکه اوس په دیني مدرسو کې چې یو استاد هدایه شریفه وایي، هغه ته وایي چې ته به همدغه مسیر باندې روان یې، د هغه د نصاب کتاب د بلې خوا ته به نه ځې. تو خو په انجینرۍ کې د لار خلاصه ده، زمینه درته برابره ده، انټرنیټ شته، کمپیوټر شته، کولی شئ چې سرچ وکړئ، معلومات وکړئ، تحقیقات وکړئ. هغه نوي څه چې په بازار کې موجود دي هغه د دې ځوانانو سره شریک کړئ. هېڅ بندیز پر تا باندې په دې سلسله کې نشته. نو دا د نصاب مشکل دی، پر هغه باندې هم کار روان دی.